سلامونه خوږو لیدونکو، هیله د جوړو روغ بایست، خوشحاله بایست، تر و تازه بایست. نن دوشنبه ده او 15 تاریخ دی، د سهار وخت دی چې د لمانځه او عبادت وروسته راوځو، یو څه قدم وهو او تیر ماښام یو لږ څه باران هم وسو، د الله پاک رحمت وورېدی، خو لږ څه. نو اوس راوتلی یم، ځم داسې یو څه قدم ومه او د نانوایي څخه یو څه توده ډوډۍ را اخلم. نو تاسې راسره واوسېږئ، دغه یو کوچنۍ خپرونه به تاسې ته هم چمتو کړمه چې تاسې یې هم وګورئ. نو تازه حال دی که نه؟ تاسې وګورئ، یو لږ څه باران سوی دی، هوا دونه صفا ده چې بیخي، او اوس هم په اسمان کې لږ لږ وریځ لیدل کېږي. نو الله پاک دې پر موږ تاسې ټولو باندې د خیر رحمت ووروي، ځکه باران هغه اول سیم په د پښتو کتاب کې و، که کوم داسې یو دغه هم شته چې وایي بارانه وورېږه زما پر زړه وورېږه، که څنګه داسې یو څه دغه سوي دي، چمتو سوي دي، خو زما اوس هېر دي. که ستاسې په یاد هغه تاسې راسره شریک کړئ. دا وګورئ، د خپل د کورو مخ ته یې درختې ایښي دي، څونه ښایست دا دی، ښه صفا باران پر سوی دی، درغله ښایسته معلومېږي. باران هوا پاکوي، دوړې ګرځونه ورکوي، باران ښه ورېږه، زما پر زړه ورېږه. دا دی، دا وګورئ دوستانو، څونه ښه ایست د باران وروسته. چې دغه د څه شي درخته د خوږو لیدونکو ډېر یې وینه مرځی او رامعلومېږي نه چې دا به د څه شي. داسې یو منظرهیي درخته ده. ښه قدم وهل ډېره ګټه کوي صحت ته، وایي ورزش د صحت ضامن دی، نه د روغ صحت. زه تقریبا دغه څو میاشتې نو اوس کېږي چې د سهار په طرف کې تقریبا 3 کیلومتره، وعلیکم السلام، 3 کیلومتره زه ورزش کوم، د پښو قدم وهمه، ډېر تیز نه ځم، بس قرار دغسې ځم ګرځم. نو تاسې هم خپل د ورزش معلومات را سره شریک کړئ چې تاسې خپله څونه ګرځئ، جیم ته ځئ، که یا هم بس دغسې ورزش کوئ سهار د خوا. دونه ښایسته هوا ده چې حد یې نشته. او خوږو لیدونکو، یوه بله یادونه باید وکړمه، زموږ نشرات ته یو څه ټکنې سوي دي، یو څه تخنیکي ستونزې دي، او بارک صاحب سفر درلودی د کابل طرف ته. نو بس انشاءالله هغه به هم نن د خیره راسي او بیا به زموږ ولاګونه بیرته راپیل کړو د خیره، بېلابېل ولاګونه چې انشاءالله ستاسې د خوښې وړ به وګرځېږي. ستاسې د انتظار څخه موږ بیخي ډېر منندوی یو، کور مودان چې زموږ سره یاست، او البته په هر حال کې زموږ هغه خپرونې ګورئ. نو ستاسې څخه بیخي ډېره مننه کوو. ښایسته ورځ د ځای الله پاک دې ښه ښایسته بارانونه وکړي د خیر، ښایسته کورونه ماشاءالله، خدای دې ور روزي کړي د ټولو مسلمانانو.
دا د اوبه خمې دلته ایښي دي چې په دوبي کې خلک د دې څخه اوبه وڅښي، دا هم غټ ثواب لري. څونه ښایسته کور دی ماشاءالله ماشاءالله. دی څه کوي دلته؟ څه کوې؟ ګوره په ما خو کار نه لرې ښه، زه پر خپله لار ځم، زه په تا کار نه لرم، ته په ما کار مه لره ښه. پښه یم خوږ شوې ده د حیوان. دلته نو هغه اول مارکیټونه دي، د لږ چې داسې تېر شو بیا هلته دوم مارکیټونه دي، هغه د سید جمال الدین افغان علي الله سم دلته. نو زه هر کله د دې ځای څخه سودا کوم ځکه دا موږ ته نږدې دی او هم ګرځېږم چې قدم وهل مې خلاص کړه بیا نو راځم دلته ډوډۍ راخلم بیا ځم کور ته. د سهار وختي ډوډۍ دا پیرکي ورته وایاست، ډېره ښه خوند کوي. دا دی دا څنګه ښایسته معلومیږي دا باران چې وسي د هوا ډېره صفا سي. که نه وګورئ زما د ټلیفون کیمره ډېره کمزورې ده خو دا ډېر ښایسته معلومیږي. ما یو کس ته ویله مال دغه زما نس نه کوچنی کېږي، ما بیخي ډېره هڅه کړې ده، بیا یې راته فارموله راکړه د دې چې ته هر سهار 2 یا 3 کیلومتره باید د پښو تګ وکړې، د هغه وروسته بیا چې راسې کور ته 1 ګیلاس جوش اوبه هغه ته هم یو لیمبو 2 ور واچوه دا څښه. نو واقعا هم زه په فایده پوه شولم، نه یوازې چې د نس په کوچني کېدو کې رول لري بلکې د بدن نورو ناروغیو هم مخنیوی کوي. نو ورزش او دغه ترڅنګ ګرمې اوبه څښل لیمبو سره بیا نو ډېره ګټه لري. دلته نو دا دی دا ویسا اکاډمي ده. دا هم مارکیټ دی. زه نو داسې یو څه لاړم مخته، یو څه قدم مې ورې بیا رالم. نو دا مارکیټ د العزیز مارکیټ په نامه دی. دې مارکیټ کې مو روغتون، درملتون، هر څه موجود دي دلته. سهار وختي دي ډېری دوکانداران نه دي راوتلي خو 1 راوتلي دي، پښتو هغه رزق د روزۍ وخت دی نو بس دوی هم آمادګي ورته نیسي. دغه ودانه راغله. نو دغه خوږو لیدونکو پیرکي دي، ګوره لږ څه سنجي تیم راچولي دي. سهار مال ډېر ښه خوند کوي، بیا نو چې په تېره یو ملایي هم وي بیا نو بیخي. نو خوږو لیدونکو دا دی سهار وختي دی سټور هم خلاص شوی دی. اکثریت وخت سټور تر ډېره وخت تړلی خو دلته دا دی خلاص دی او نانوای میده پیسې نه درلودل، یا زه رالم چې دلته پیسې میده کړم. دې سټور کې هم ډېر شیان شته. دا دی سټور خو نو یې دغسې چې باید ټول شیان پکې موجود وي. دا هم په داولو مارکیټو کې دی، د احمدي سټور په نامه. څونه بسکوټونه چې وګورئ، دا وګورئ کورت هم شته. کورت اوس نو بیا وخت
کروتو راځي میدا پیسې پیدا سپېش نه جان نوش جان زه په دغه کې یم په ورزش کې یم اوس مې له بدن بیرته یخ شو 2 دانې پټان درته ورک 2 دانې ورکړه یو خو دغه دی یو دانه بل ور پیدا کړه زه یې غواړم نو دا دی بالاخره ډوډۍ اماده سوه د خیره سره بس تاسې ځای خالي دی نو اوس به بیرته کرار ځم د خیره سره کور ته نو سهارنۍ به کوو د خیره سره ناشته بیا نو د خیره سره د ورځې جریان دی چې په ورځ کې څه کوو بیا به نو خپل کار و روزګار کوو نو یوه یادونه باید وکړو کوشش وکړئ د خپل مور و پلار ډېر خیال وساتئ ځکه هوا یخه سوې ده هغوی د ډېر یخ طاقت نه لري نو موږ تاسې باید ډېر کوشش وکړو چې خپل پلار و مور ته ډېر پاملرنه وکړو چې تر څو په دې یخ کې هغوی ناروغ نه سي دا یې حق دی پر موږ او د هغه تر څنګ نو بیا پر خپلو ماشومانو باندې فکر وکړو یخ دی که مخ چې مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي هغوی باید تودی کوټ و یا لاندې کالي دا هر څه باید ډېر منظم وي چې تر څو د دوی هم د یخ سره مقاومت نشي کولی د یخ څخه به ځان ساتلی انشاءالله نو دغه یو 2 پیغام او زما په نظر کې یو دا چې خپل پلار و مور خیال وساتو دوم دا چې د خپلو اولادونو تر څو په دې یخ کې هغوی ناروغ نسي خدای مکړه نور خو نو بس دغه دی سهار وختي و د افغانستان او ښایسته لږ باران سوی و نو ما مو غوښتله چې قدم ومه په دا لیدونکو باندې هم یو لږ څه منظره وګورم یا ووینم انشاءالله زموږ نشرات به بیرته په عادي ډول پیل سي د خیره سره بس چې کله بارک صاحب را ورسېدی د خیره سره ځکه یوازې ماته هم خوند نه راکوي ولې په خپرونه یا په هغه ولاګ کې چې کوم 2 کسان یي که یو کس د اوله سره که 2 کس بالا باید بیا هغسې یي نو ولې بیا پوم ته نه سره لویږي که یوازې یو وي هغه پوم ته نه لویږي هغه نسي کولی بیا چې خپرونه مخته یوسي نو بس د خیره سره چې دی رالی نور به نو خپل نشرات را پیل کړو د خیره سره انشاءالله خوږو لیدونکو ماته مې اجازه راکړئ زه هم د خیره سره کور ته روان یم یو څه به ګام چابک کړم که چابک ولاړ شمه بره بیا دا کیمره شوري البته بیا نو نه سمه کولی چې عکاسي په صحیح ډول وکړم نو ستاسې هم کور ودان چې تر دې وخته را سره مل پاته وس او دغه کوچنی ولاګ مو وکتی هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلی که چیرې کیمره یا ښورېدلې یا مثلا عکاسي لږ خوپه وه هغه باندې تاسې بخښه وکئ خو بس انشاءالله زموږ خپرونې به بیرته راپیل سي تر لږ ځنډ وروسته کور مو ودان خوشحاله اوسېږئ پر ژوند مو د ګلونو باران یخ ته یې ځانونه تاوده وساتئ ښې چارې